په دې وروستیو کې د نوي نظام په راتګ سره د افغانستان او پاکستان اړیکې نورې هم ترینګلې شوي او هر وخت د افغان سرتیرو او پاکستاني ملیشو ترمنځ شخړه رامنځته کیږي چې د دې شخړې په ترڅ کې یادو ډلو ته مرګ ژوبله هم اوړي. تازه یو ځل بیا نن د افغان سرتیرو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته رامنځته شوې. دا چې شخړه څنګه اول رامنځته شول او څومره مرګ ژوبله اوښتې، دا هر څه په همدغه ویډیو کښې له اریانا پلس سره وګورئ. سلامونه دوستانو، ښه راغلاست درته وایو. هیله ده چې جوړ به یاست. د سپین بولدک په دروازه کې 3 پاکستانیان ژوبل شوي. څو دقیقې مخکې د مقبوضه افغانستان چمن ښارګوټي او سپین بولدک ترمنځ دروازه کې د افغان سرتیرو او پاکستاني ملیشو ترمنځ اخ و ډوب رامنځته شوی. عیني شاهدان وایي دواړو لورو د ټوپکو په کنداغونو سره وهلي چې په دې ترڅ کې 3 پاکستاني ملیشه ژوبل شوي دي. سرچینه وایي پاکستاني ملیشو یو افغان میرمن وهلې، وروسته افغان سرتیرو غبرګون ښودلی او اخ و ډوب رامنځته شوی دی. د اوس لپاره د چمن دروازه د تګ او راتګ پر مخ تړل شوې ده. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه چې ویډیو مو راسره وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.